مخ کې دور کې یو طالب ته استاد په طریقې سره ملاوي دو خاریه کې حضرت امام ابن تیمیہ رحم الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، اگر چې په بعضو مسایلو کې تفردات لري. زموږ علماء اهل سنت علماء دیوبند داغي تردید کړل د اختلاف حق هر سړي ته په دلیل سره حاصل له او هغه اهل بدعت په شان ته مونږ په ابن تیمیہ د کفر فتوی نه لګو. ابن تیمیہ رحم الله ته کافر یا بدعتي نه وایو، مونږ د اهل حق علماء نو. برل زمام موضوع هغه نه محترم ابن تیمیہ رحم الله د وخت بادشاہ قید کو جیل کې واچو، بادشاہ مې خپل جوړ دیکھی او کس رانه نه وته هغه جڑا کوي انتهایی بازار په انتهایی بزور او شور سره جڑا کوي، جړای انتهایی زیات را د هر چا چې دې ته ورکا ته بد باندې رحم راغی، د بادشاہ ور باندې رحم راغی، د وزیرانو ور باندې رحم راغی، دربار کې څومره ناس کله ګلاوی باندې رحم راغی. تدنه ته بوس کې بادشاہ او نوجوانا بس عزیز باندې خفغان کې کمزیز هغه دومره دردمن کړی چې چغي وهي جړاګانی کې اوخ کې پیه وای څه خبره ده تا ته تکلیف سره ستا ضرورت سره ستا مشکل سره نن په زما دربار ته راغلی، تخپل مشکل ذکر کاږي حل براوږي، تسسیز وګړه تا ته به ملاو شي، تس سوال نور تا ته به راغي جواب ملاو شي. اگر نوجوان دې عجیب جواب ورکړي ورته وي چې جیل ته تک واړم، بادشاہ ما جیل ته بوزا. خلک حیران شو دربار والا دې دومره په جړا باندې راغی، مونږ هم حیران شو خدای پاک دا څه خبره کوي. دې مطالبه کې جیل چې ما جیل ته بوزا، هغه ورته نوجوان په جیل ته بدلو کې تا ته سملاوي تر جیل د تلو مطالبه ولیکي. اگر نوجوان ورته وي زه یو طالب یم، زره پلان کې علاقې نه راغلم سبقونو د پاره، زره علم د حاصلولو د پاره، زره قرآن او سنت او د فقه د تعلیم د زده کولو د پاره ول زدل راغلم. تاسو زما استاد گرفتار کړل دی، هغه جیل کې اچول دی. ول زه ور کو کله وطن ما پرې خیره زه طالب کوم د دین د زده کړل د پاره، د علم د حاصلولو د پاره. ما ته جیلم قبول دی، جیل ته مې بوزي خو ما ته خپل مقصد حاصل شي. دغه دور کې محترمو دغه دور کې د علم حاصلولو طریقه څومره مشکل و. یو کلی علاقې ته به یو مولوی صاحب اوسېدو، الته پسې یو کس راغی، توجه دستاسو یو کس بدل ته راغی، هغه مولوی صاحب له 40 غنټې د کور کار کو، الته به ورته غواګانی میخه وسره ولې ګیاګانی به ورته راوړي، د کور نور کارونه به ورته وکړه، بیا بلسمنت شلمنت به ورته مولوی صاحب ورکړه، سبق به ورته ووایي. دغه انتظامات دومره اهتمام سره نو. سفیان ثوری رحم الله یو مشهور بزرگ ولی الله یو لوی عالم تیر شوی، دو د دوه ملګری دي سبق ته لاړ، یو عالم پسې دی ولاړ، یو علاقې ته سورزو پوری اوسېده کوم خرچه راوړي واغه ختم شو سره خپلو کې مشوره کوي سبق کو. درې ملګری دي مشوره وکړه، یو په دې کې منتخب کو چې سبا ته سبق د مزه سبا ته مزدوري وکا، بل سبا ته بل ملګری مزدوري تلاش شي، بل سبا ته بل ملګری لاړ شي. په دې طریقې سره دوه ملګری به سبق دزي، بیګا ته به هغه سبق مشترکه تور تکرارو. دې چې دوه ملګری سبق تلاړ، یو ملګری خسنه راوخته، دې ځل کې سوچ کوي زه مزدوري او دې خالق سره ولې ونه کما، د دې مالک سره ولې نه کما، د دې رازق سره ولې ونه کوم چې پرور کوونکی ملګری سبق تلاړ، دې مدرسې کې پاتې شو، ناشته مدرسې کې الله نه دعا کوي، نوافل کوي، ذکر او اذکار کوي، بیا دعا کوي. بیګا ته ملګری د سبق نو واپس رااله، دې ملګری ته وایي کنه سړي راوړي، دی ورته وی د دې یو مالک سره مې مزدوري کړې ده چې هغه پوره ورکوونکی راغی سره وعده ده ان شاء الله را بکی. مطمئن شو شپه حالت رسوا. دوی مورځي ته بل ملګری هم دغه سوچ وکړو، هغه ته پته نشته دې ملګری څه طریقه ده، هغه مسجد کې پاتې شو. درې مورځي ته درې ملګری هم دغه وکړه، جواب دغه و. درې مشبر په طالبانو لوګي دي، ګور علم په کومه طریقې سره حاصل سبق په کومه طریقې سره وایي. بادشاہ خوب بینی دشوی ورته یو لیور هغه خوب کې ورته پاسه سفیان ثوری او د هغه ملګری د درې ورځو درې شپونه وکی دي لوګه ده د پاسه ورو په خوب په تعبیر مطلب نه پوهیږي. دویم ځل بیا ورته کس په خوب کې راځي، دریم ځل بیا پته بس را روان دی، گزار کوي په باندې پاسېګا سفیان ثوری او د هغه ملګری وګری ته ودی پاسېګا. بادشاہ داسل را پاسې خو hebat ته ولده یره پر راغله دی وزیران دا وو دغه خوب وینم درې پیر د چې پاسې دما را بیدار شوم.
هغه یو وزیر ورته ویل دغه څه واقعیا ده معلومات ته چوکله سفیان سوری او دغه ملګری وګری د درې ورځو نه لوی خوانچی ډکی کړي درهم ورکړه دراهم دینار ورکړه سفیان سوری رحم الله دلته دروازه د مسجد د شپې وړه ده دروازه چې ورته وړه پیدا دیو بیدار شو کسان ورته